دوستانو سلام. خبریال خیریه بنسټ د بیلابیلو پروګرامونو د پلي کولو په لړ کې یو پروګرام او یو برخه یې دا ده چې تر ډیره بریده هڅه وکړي یتیمانو ته ځان ورسوي، بې سرپرسته ماشومانو ته ځان ورسوي. نن یوه داسې کورنۍ چې موږ مخکې هم ورسره کومکونه کړي دي، خوراکي موادو د اختر د جامو د دې شیانو، او یو داسې څوک چې دی په ټولو حقدار ده دغه لاله موږ دا ځل بیا د دوی ماشومان چې دوه ماشومان دوی سره دي بې سرپرسته دي، نو سرپرست یې داسې څوک دی چې هغوی د کار کولو توان نه لري. ګلو لاله ژوند څرنګه روان ده؟ سم ښه یو شی مو لري، شی نسته؟ یو شی ولا کله اوړی له برۍ وشوې 1 کیلو ما له هغه به راواخلم. یو څه وخت مخکې خبریال خیریه بنسټ له تاسو سره کومک کړی و، کومک یې راسره هغه مواد مو ختم کړي دي؟ ختم سوړ موبایل اخر. څومره وخت مو ګزاره ور باندې وسوه؟ داسې یوه میاشت یوه نیمه میاشت وم ګزاره پرې سوې، او چې هغه خو تر اوسه وڅنې مې دي سرکند یو من سرکند له هغه وخته تر اوسه مو راټکول، نو دغه به کلک سوي هم وو؟ کلک هم وو، کله کله وارې به چا ګوړه شی راواخیستلی چې دغه ماشومانو ته که تېر اختر کوچني اختر کې بنسټ جامې ور واخیستلې، تا راواخیست، خو دا ځل دې بیا اراده وه ورته چې کوچني لوی اختر ته خدا راواخېده ورته یم نه چاته نه یم نه چاته داسې ویلی نه یم ماته دا شی نشته، خدای مهربانه. نو چاته ویلی زړه ناست یم ورکړی کاکا غوږ ونیسه، ګوره غوږ ونیسه، غوږ ونیسه، غوږ ونیسه، ما ته غوږ ونیسه. د دغو ماشومانو ته خو نه یې ګوره موږ د احواله خو که نه خدای مهربانه ده، بلکل غوږ ونیسه. د دغو ماشومانو لپاره به ته خپله اراده مضبوطه ساتي. اوس خو د دوی مسؤلیت تاسې م اخیستی ده که نه؟ ایمي صاحب ګونډې مې خو دې صورت مې راغلی ده، نه څه پایې غوږ ونیسه، ما ته غوږ ونیسه. موږ یو انشاءالله الرحمن د حاجي صاحب په دې دنیا خواره وامن کې آخرت برخه. اوس فعلا د په کور کې څه شي ته ضرورت ده؟ ته ما ته دا خبره راته وکړه چې که یې پرېږدی نه خو موږ همکاري در سره کوو. کله وړي ولا کله مالګی ولا کله پټې چې خدای مهربان خدای مهربان. دوستانو موږ او تاسې به هڅه کوو چې نهایتترین ډېر کوشش وکړو چې تر دغسې بېوزلو کورنیو ځان ورسوو. ما هېڅوک هم وروره نشته دغه ځینکې دا به خواري وکړي چې به زه خواري وکړم سترګو هم نه وینم. دا به ځوانیږي خواري به باسي، ما باندې ډېرې نه به اوړي که خدای کول انشاءالله الرحمن چې خدای تر دې وخته ژوند در کړی دی انشاءالله بیا به هم ژوندي. دوی خو هغه د ماشاءالله نور خلک به هم همکاري کوي، موږ تاسې هم کوو که نه، د موږ چې څه په وس کې پوره کېږي هغه به هم کوو، خو هدف دا ده چې بې ارادې کېږو به نه، اراده به مضبوطه ساتو. او دا خلک زه پوهېږم چې همکاري کوي، حتمن یې کوي. اوس مثلا یوه حاجي صاحب موږ ته تقریبا 100 کورنیو ته خوراکي مواد واخیستل، 100 کورنیو ته، ډېرې دي بیخي. زوی زاړې به نه ښه. او بله خبره واوره، ما ته غوږ ونیسئ، خاندئ، ګورئ ته خاندې، دا ګوره خاندي، ویني ته به هم خاندې، زاړې به نه که نه خاندې، اوس واچوه لاس خاندې به که نه، خاندې به دوی. خو همکاري به کوو انشاءالله، ځان به رسوو. او خوراکي مواد به انشاءالله نسیم چې موږ خبره ورسره کړي تاسو ته به خوراکي مواد هم درکوي، ټول وړۍ به او په عین وخت کې ماشومانو ته به د اختر لپاره دغه دوکاندار ټولې جامې درکړي. دوکاندار دوی ته د اختر چې څه ضرورت وي د دواړو ماشومانو مکمل سامان حاجي صاحب ته ورکړه. صحیح شوه؟ نور به خاندو سره ګوره، تا ټول عمر خندلي دي، ته د لاس راکړه بله ورځ به نه زاړې که نه؟ زړه خو مو زاړي، زړه دې مام ځای که مې دا اوس در سره وزړل ټول ژوند ما چاته لاس نه ده نیولی، خود دې نه ده نیولی. موږ بیا څه شی کوو، کوشش کوو تر داسې چا ځان ورسوو چې بیخي چاته لاس نه نیسي، او موږ وغواړو چې د دوی ستونزې ور حل کړو. دا ماشومان د اختر لپاره غوښتنه لري یو د نورو ماشومانو په څېر کالي او جامې رنګینې وي که نه، بس که خدای کول ځان به سره رسوو. نو دوستانو همکاري مو لازمه ده. ډیری داسې کورنۍ دي چې دوی ماشومانو ته د اختر لپاره ولاکه په دې امکانات لري چې یو شی ورته پرې واخلي. موږ او تاسې به ګډه هڅه کوو تر دوی به ځان رسوو تر څو پورې د دوی اخترونه هم د موږ د اخترونو په څېر زموږ او ستاسو ټولو د اخترونو په څېر رنګین واوسي.
د همکاریو په هیله مو د مرستو په هیله مو تر څو د دې هیواد دغه بېوزلې هرې کورنۍ تر دروازې ځان ورسوو او د دوی ستونزې ورحل کړو. نو نسیم جانه دوی ته به د خوراکي مواد چې څه ضرورت وي هغه به ټول ورکړي، صحیح ده؟ دا یوه. بله موضوع دا ده چې کاکا ته به نو دعاګانې کوي. موږ دغه کار څه چې کوو صرف د دعاګانو په خاطر یې کوو. او بالکل خدای دې هغو چاته هم خیر ورکړي چې دغه همکاري کوي له موږ سره بیا یې موږ تر تاسې غوندې خلکو ورسوو. ته به انشاءالله مایوسه کېږي نه، زړه به نه اچوې تر څو پورې چې په دې ټولنه کې د خیر او ښېګړې خلک شتون ولري. ستاسو غوندې خلکو ته به ځان رسوي، حتما به یې رسوي. د دوی مکلفیت ته زموږ مکلفیت ته، صحیح ده؟ ته صرف دعاګانې کوي او ان شاء الله الرحمن د دوی په وجه باندې خدای کول خدای درته حتما یو څه درکوي. دغسې دې نه پرېږدي. خدای ډېر مهربانه ذات، خدای ډېر مهربانه ذات. دعاګانې کوه.